د انسان د پیژندلو ترڅنګ د هغه د ستونزو له منځه وړلو ته سایکیټري وایي. او په عین حالت کې که چېرته یو انسان مرض ولري، مثلا میرګي ولري، بیا دې ته چې دی نیورولوژي وایي. نو نیورو سایکیټریست چې کوم دی یا خپله سایکیټري د هغه اختلالاتو او امراضو حل کولو ته وایي چې هغه په مغز کې رامنځته شوی. سایکولوژي انسان پیژني، اما موږ د انسان د مغزو ستونزې له منځه وړو. سایکیټري د انسان په مغزو کې د اختلالاتو نه بحث کوي او نیورولوژي د انسان د مغزو د امراضو نه بحث کوي. ځینې خبرې غواړم په واضح شکل وایم. زموږ په مغزو کې 3 مادې دي چې ډېر اساسي رول لري زموږ په خوشحالۍ کې: سیروتونین، نوروپنفرین او دوپامین. که چېرته دغه 3 مادې په خپل وخت په مغزو کې په صحیح شکل باندې تولید شي، تاسو خفه نه یاست، تاسو جګرخونه نه یاست، ستاسو ژوند ډېر راحت مخ ته ځي. اوس کله چې دا مادې کمې، ارامي د زړه د خفه دی، خوند نه اخلي. دا د خوراک مربوط کوي که نه کوم بل شي مربوط کوي؟ دقیقاً دغه هغه اصله موضوع ده چې باید پې بحث وکړو. دا 3 مادې د ښو خلکو سره که اوسي افراز یې ډېر دی. که د بدو خلکو سره اوسي، منفي فکره خلکو سره اوسي، افراز یې کمیږي. مثلا زه دې دفتر ته راځم، ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر یم ارامه یم. یو نفر راځي ما ته دفتن وایي چې ولا وظیفه نه پیدا کېږي، شرایط بد دي، زندگی خرابه ده. دا بد ملګری دی. دا زما د مغزو د دې 3 مادو د تولید معنی کېږي. کله چې دا د تولید معنی شو، زه خفه کېږم، ډپرس کېږم.